راځه چې د غرمې ډوډۍ یو ځای وخورو. Let's have a lunch together. Let's have a lunch together. دروازه څوک ټکوي؟ Who is knocking at the door? Who is knocking at the door? ته تبا یې ته غر کې. You are fallen. You are fallen. ماته یوه پیاله چای راوړه. Bring me a cup of tea. Bring me a cup of tea. په دې پیاله کې لږ چای واچوه. Pour some tea in this cup. Pour some tea in this cup. مهرباني وکړه دننه راشه. Please come in. Please come in. مهرباني وکړه کښېنه. Please have a seat. Please have a seat. Have a seat معنا ده کېناستل. Have a seat. Have seat چې دغه پریزل ورب د معنا ده کېناستل. زه ځان مینځمه او جامې اغوندزمه. I take a shower and get dressed. I take a shower and get dressed. زه خپل غاښونه مینځمه یا برش کومه. I brush my teeth. زه د سهار لمونځ کومه. I am offering morning prayer. I am offering morning prayer. یعنی د سهار لمونځ باندې لګیا یم کومې. افر ویل کېږي ادا کول کوله. هر لمونځ لپاره موږ افر استعمالولی شو. زه تمرین کومه. I do exercise daily. زه روزانه تمرین کوم یعنی هر ورځ تمرین کومه. I do exercise daily. زه سهار وختي پاڅېږمه. I get up early in the morning. I get up early in the morning. Get up لکېږي پاڅېدل له بسترې څخه پورته کېدل. دغه کاشوغه چټله ده یا ناپاکه ده. The spoon is dirty. The spoon is dirty. ماته لږ نور چای راوړه یا ماته زیات چای راوړه. Bring me some more tea. Bring me some more tea. د مور مطلب د زیات یا نور. پکه دا وڅکه یا خوند یې وګوره. Just taste it. Just taste it. د غرمې مړۍ تیار کړه. Prepare the lunch. Prepare the lunch. د څه غواړې چې وی خورې یا ته څه خوښوې چې وی خورې. What will you like to eat? What will you like to eat? زما ښوروا خوښیږي یا ځینې خلک ورته یخني وایي. زما یخني خوښیږي. I like gravy. I like gravy. د ګریوي مطلب ده یخني یا ښوروا. دوی زه د غرمې مړۍ ته دعوت کړی یم. They have invited me to lunch. They have
invited me to lunch. ماته وخایا. show me. show me. واپس راشه یا بیا راشه. come back. come back. ته به کله راورسیږي. when will you arrive you. when will arrive you. زه به تر سبا پورې ورسیږم. I will arrive by tomorrow. I will arrive by tomorrow. ستا عمر څومره ده یا تو څو کاله عمر لري. How old are you. How old are you. کله چې تاسو یو چا څخه د عمر باره کې پوښتنه کوئ نو په انګلیسي کې همدا یو جمله ده، همدا یو جمله به استعمالوئ همیشه. How old are you. ته څومره عمر لري یا ته څو کلن یې. نو په جواب کې موږ وایو چې زه 20 کلن یم یا زما عمر 20 کاله ده یا زه 20 کاله عمر لرم. نو په انګلیسي کې به وایو I am 20 years old. I am 20 years old. د 20 په ځای تاسو کولی شئ چې هر څومره تاسو عمر وي عمر تاسو ویلی شئ. وخت ختم ده یا وخت پای ته رسیدلی ده. Time is up. Time is up. یا بله جمله چې موږ ویلی شو ورته Time is over. Time is over. زه یې پروا نه لرم یا زه یې په کیسه کې نه یم. نو په انګلیسي کې به وایي I don't care. I don't care. خپل ټول کوشش وکړه یا خپل ټوله هڅه وکړه. Do your best. Do your best. د do best مطلب دا کوشش کول زیات هڅه کوله. پریزل ورب ده. زر راشه یا چټک راشه. come fast. come fast. هغه د سوالګر غوندې ښکاري. He seems like beggar. He seems like beggar. beggar ویل کېږي سوالګر. کاشکې چې ما کړی وای. I wish I did. I wish I did. الله ښه پوهیږي یعنی الله د هر چا نه ښه پوهیږي. Allah knows better. Allah knows better. د انګلیش پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ د انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ. تر څنګ د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much
for watching.